د عبرت څخه ډکه کیسه. د یوې ښځې او میړه د واده څخه څو کاله تیر شول، خو اولاد یې نشو پیدا. د دې لپاره چې د تنهایۍ او یوازیتوب څخه ځان خلاص کړي، یو دانه سپی یې پیدا کړ او په ډېره مینه یې ورڅخه ساتنه وکړه. غټ یې کړ. وخت دی تېرېږي. 7 کاله وروسته یې زوی پیدا شو او د دوی توجه د سپي څخه کمه شوه، چې په دې کار سره سپي حسادت او کینه پیل کړه. خو کوم غلط کار یې سرته ونه رسولو. خو یوه ورځ چې ښځه او میړه خپل نوی زیږېدلی ماشوم بیده په خونه کې یوازې پرېښود او دوی د حویلۍ باغ ته ځي تر څو کباب تیار کړي. اما کله چې کور ته راغلل، چې ګوري سپی د کور په دهلیز کې ولاړ دی او خوله یې په وینو ککړه ده. د ماشوم پلار د سپي په داسې لیدلو سره سخت غوسه شو او بې له سوچ او فکره یې خپله اسلحه راواخیسته او سپی یې ووژه. او بیا په تیزۍ کوټې ته ننوتو، چې ګوري یو لوی مار چې سر یې پرې شوی مړ پروت دی. سپي وژلی دی تر څو ماشوم ته زیان ونه رسوي او ماشوم یې روغ او جوړ و. د دې کیسې مطلب دا دی چې هیڅ کله عاجل او بې سوچ او فکره